أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. موږ د هغه ډلو حالات بیانول چې مدینې منورې ته د اسلام راوړلو دپاره ورتلې، او اوس هم هغه بیان ادامه لري. ورونو، د ډلو په جمله کې یو وخت یو اعرابي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی چې د سر د وریښتانو څخه یې دوې اوږدې کوڅې جوړې کړې وې. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل: یا رسول الله، په هغه الله پوښتنه در څخه کوم چې مځکه، آسمانونه او غرونه یې پیدا کړي دي. آیا الله امر کړی یې چې موږ باید په یوه شپه او ورځ کې 5 لمونځونه ادا کړو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هو. دغه سړي پر دغه طریقه د لمانځه، زکات، روژې، حج او د لویو ګناهو پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه شیانو خبر کړي. نو اعرابي ویل: یا رسول الله، کما دغه کارونه وکړه، یعنی دغه فرائض می ادا کړه، جنت ته داخلیږم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هو. که دې فرائض ادا کړه او کبیره ګناهونه دې پرېښول، جنت ته داخلیږي. اعرابي ویل: والله تر دغه زیات نور شی نه کوم، یعنی نفلونه او نور ثوابي کارونه نسته، فقط دغه فرائض ادا کوم او جنت ته داخلیږم. او سړی رهي سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: که دغه د کوڅیو خاوند پر خپل قول ودرېدی، جنت ته داخل سو. ورونو، اسلام ډېر اسانه دین دی. ایمان، د فرائضو ادا کول او د کبیره ګناهو څخه ځان ساتل، دغه اسلام او د جنت د داخلېدو لار ده. نور ټول عملونه نفل، ثوابونه او درجې دي. د مسلمان انسان څخه فقط دغه 3 شی غوښتل کیږي: صافه او سالمه عقیده، د فرائضو ادا کول، د کبیره ګناهو څخه ځان ساتل او جنت ته داخلېده. ورونو، نجران یو لوی ښار دی چې د مکې مکرمې څخه د یمن و طرف ته 7 منزله لرې دی، چې په هغه وخت کې یې 83 کلي درلوده او 100,000 جنګي لښکر یې درلودی او دین یې مسیحیت و. نجران د 3 نفرو د طرفه اداره کېدی، یا دا چې 3 نفره یې مشران و. یوه ته عاقب ویل کېده چې حکومت او امریت د ده په لاس کې و او نوم یې عبدالمسیح و. بل ته سید ویل کېده چې سیاسي او ثقافتي کارونه د اداره کول او نوم یې شرحبیل و. دریم یې اسقف و چې دینی مشرتوب او روحاني قیادت د ده په اختیار کې و او نوم یې ابو حارثه ابن علقمه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه رساله و نجران ته ولېږل چې په هغه لیک کې د نجران و خلقو ته د دغه 3 شیانو په باره کې اختیار ورکړه سوی و: یا اسلام، یا جزیه، یا جنگ. څرنګه چې د نجران خلق نصارا وه، نو په دغسې دیني کارو کې د دوی مشر اسقف و. اسقف و هغه لوی عالم ته ویل کیږي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله و اسقف ته وروړل سوه. څرنګه چې اسقف عالم و او دا ورته معلومه وه چې یو نبي پاته دی او ویلي ده چې د هغه پاته نبي ټوله علامې
پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم مطابق او برابر دي وبېرېدی. په دې باره کې د نورو علماو سره مشوره وکړه، خو بل شی او بله خبره یې نه کړه پیدا بې له دې څخه چې ټوله ووایي هو محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی دی. اسقف نه پوهېږي چې څه وکړي، نو د نجران و هغه سیاسي او ثقافي مشر ته ورغلی چې د پاچا په درجه کې و او شرحبیل ابن وداعه نومېدی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک او رساله یې ورښکاره کړه. شرحبیل د عربو د هوښیارانو او عاقلانو څخه و، ډېر ذکي او فهم سړی و. که په یو مجلس کې د عربو پوهان او عاقلان ذکر کېدلی یا حسابېدلی، د شرحبیل نوم خامخا پکښې ذکر کېدی. نو اسقف و شرحبیل پاچا ته ورغلی او ویل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه لیک راته راغلی دی او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اوصاف او اخبار په دې ډول سره دي. هغه هم ورته بیان کړه او ویل موږ ته په انجیل کې هم داسې معلومات شته چې یو نبی پاته دی او هغه نبی به د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه وي او محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه دی او د اسماعیل علیه السلام اولادې تر دغه د مخه هیڅ د نبوت دعوه نه ده کړې. اوس موږ څه وکړو؟ شرحبیل چې ذکي او هوښیار سړی و ویل که د دنیا کار وای ما به در حل کړی وای، مګر دغه خبره د دین د کارو څخه ده. زه نه پوهېږم، ته عالم یې، ته دې خپله رایه او نظر راته ووایه. اسقف او پاچا دواړه په فکر کې دي. بیا یې هغه خپلې سورناوې چې ناقوس ورته ویل کېږي وژغولې او اورونه یې بل کړه چې دا د دوی د قوم د جمع کېدو او راټولېدو دپاره علامه او امر و. نجران ټول ورته راټول سو چې په هغه وخت کې 100,000 نفره وه. اسقف ولاړ سو او خلقو ته حال ووایه چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه یوه رساله راته راغلې ده او وایي چې زه نبی یم او ټوله علامې هم داسې دي چې هو دی نبی دی. ستاسې په دې باره کې څه فکر او نظر دی؟ خلقو ورته ویل دا شی ستا کار دی، ته معالم مشر او حبر یې، کومه فیصله چې ته کوې موږ ستا سره هغه تاییدوو او ستا سره یو. اسقف په حیرت کې دی چې اوس څه وکم، ټوله یې زما پر غاړه را اچوي. بیا یې پر دې اتفاق وکړي چې د علماو او مشرانو یوه ډله به جوړه کړو او مدینې منورې ته دې ولاړ سي. هلته به د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره ملاقات وکړي او بیا به ګورو چې څه نتیجه راوځي. نو یوه ډله یې جوړه کړه چې 60 نفره پکښې وه چې په هغو کې 40 نفره اشراف او مشران دي چې دغه 3 نفره پاچاهان او امیران هم پکښې وه. د دې دپاره چې د دوی درجه او مقام لوړ ښکاره سي، نو یې هغه خپل بهترین او ښه کالي چې د ورېښمین ټوکره څخه وه او د زرو کار پر سوی و واغوستل. خیر مدینې منورې ته ورسېده او مسجد نبوي ته ورداخل سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته سلام ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د سلام جواب نور کوي، دوی خبرې ورسره کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د خبرو جواب نور کوي. د ډلې خلق په حیرت کې دي چې څه وکړي. د مسجد څخه ووتل، هلته د باندې مشوره سره وکړه چې څه وکړو. ویل بیا به ورسو. دوهم وار بیا مسجد ته ورغله، بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې نور سره کوي. دوی بیرته د مسجد څخه ووته. حضرت علی رضی الله تعالی عنه یې ولیدی. دوی ورته ویل ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری یې، زموږ سره ولې خبرې نه کوي؟ د نورو ټولو ډلو سره خبرې کوي بې له موږ څخه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته وویل دغه کالي مو وکاږي، ورېښمین کالي، سره زر، دغه شیان در څخه ایسته کړئ او ورسئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه شیان نه خوښوي. دوی هم دغه کالي بدل کړه، نور ساده او عادي کالي یې واغوسته او مسجد ته ورغله. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې خبرې وکړې او هغه علیه الصلاة والسلام هم خبرې ورسره وکړې
او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کم وخت چې دوی په هغه ورېښمینو کالو کې راغله ابلیس ورسره ملګری و. په خپله ابلیس علیه اللعنات د دوی په ډله کې موجود و او ورسره راغلی و، مګر کم وخت چې دوی کالي بدل کړه هغه نه ورسره راغلی. اوس چې مسجد ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې ورسره شروع کړې، دوی یې اسلام ته دعوت کړه، د قرآن کریم آیاتونه یې ورته تلاوت کړه. دوی اسلام نه کوي قبول، او بیا دوی د عیسی علیه السلام په باره کې پوښتنه وکړه چې ته د هغه په باره کې څه وایه. په دغه وخت کې د دوی د جواب دپاره د سورت آل عمران اولنی آیاتونه نازل سوه. د سورت آل عمران اولنی آیاتونه ټول د نجران د ډلې په سبب نازل سوي دي. کم وخت چې دوی د عیسی علیه السلام په باره کې پوښتنه وکړه، الله جل جلاله د سورت آل عمران په 59 نمبر آیات کې وفرمایل ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. یعنی بېشکه چې د عیسی علیه السلام مثال د الله جل جلاله په نیز د آدم علیه السلام په مثل دی چې الله جل جلاله د خاورو څخه جوړ کړي او بیا یې دته وویل چې بشر او انسان سه، او هغه هم بشر سو. کم وخت چې نصاراو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډېر دلایل وویل چې عیسی علیه السلام بنده نه دی بلکې د الله جل جلاله زوی دی، العیاذ بالله. او په آخر کې نصاراو وویل شه که عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی نو ته راته ووایه چې پلار یې څوک دی. د دوی د دغه سوال په جواب کې دغه آیات شریف نازل سو چې آدم خو نه پلار درلودی نه مور. آدم علیه السلام د خلقت او ولادت په اعجاز کې تر عیسی علیه السلام لوړ او معظم دی. په دې حساب باید و آدم علیه السلام ته العیاذ بالله د الله زوی وویل سي، او حال دا چې هیڅوک داسې نه وایي الحق من ربک فلا تکن من الممترین. حق خبره هغه ده چې ستا د رب د طرفه درته راغلې ده، نو ته د عیسی علیه السلام په باره کې د شک کوونکو څخه مه کېږه. دغه رنګه نور آیاتونه د بیبي مریم د قصې او آل عمران د قصې په باره کې نازل سوه چې ټوله یې و دغه نصاراو ته تشریحات ورکول او د دوی ټول جوابونه پکښې وه. ټول هغه سوالونه چې دغه د نجران ډلې کړي دي جوابونه یې په سورت آل عمران کې موجود دي. وروسته د نجران د ډلې خلق بې جوابه او په فکر کې سوه چې اوس څه وکړو. خو بیا هم وایي موږ ستا پر نبوت شاهدین نه ادا کوو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې پس له ډېر سوال او جوابه دغه د دوی شک او تردد ولیدی نو ویل مباهله در سره کوم. مباهله په عربي کې ودې ته وایي چې دواړې هغه ډلې چې په مابین کې اختلاف موجود دی خپله اولاده او کورنۍ راوباسي، پر صاف میدان سره کښیني او لاسونه د دعا پر قسم ډېر لوړ پورته کړي او الله جل جلاله ته دعا کوي او وایي هغه څوک چې په دوی کې پر باطل او ناحقه دي پر هغو دي د الله جل جلاله لعنت نازل سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل راسئ چې مباهله سره وکړو. په دغه باره کې د مباهلې آیات نازل سو. الله جل جلاله د سورت آل عمران په 61 نمبر آیات کې فرمایي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. یعنی هر هغه څوک چې د عیسی علیه السلام په باره کې پس له هغه څخه چې تا ته صحیح علم حاصل سو دلیل در سره وایي فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نو اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه راسي چې زموږ زامن او ستاسې زامن، زموږ ښځې او ستاسې ښځې، زموږ ځانونه او ستاسې ځانونه راوبولو او بیا مباهله سره وکړو او وبه وایو چې د الله جل جلاله لعنت دې پر درواغجنانو وي.
کم وخت چې دغه آیات شریف نازل سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها و کور ته ورغلی. دا حضرت علی او د دوی زامن حضرت حسن او حسین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم المسیان رضی الله تعالی عنهم اجمعین یې راویستل او نصاراو ته وویل راسي ما خپله کورنۍ راویسته، اوس نو مباهله را سره وکړي، تاسې هم دعا کوئ او زه به هم دعا کوم چې د الله جل جلاله لعنت دې پر درواغجنانو نازل سي. د نجران ډلې چې اوس د رښتیا میدان ولیدی نو یې مشوره سره وکړه. هغه عاقب او سید چې د نجران پاچاهان بلل کېده یو د بل سره یې وویل پام کوه چې دا کار ونه کې، که محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی وو او لعنت یې را باندې ووایه په والله نه به موږ خلاصو او نه زموږ راتلونکي نسلونه، د مځکې پر مخ به زموږ نه وریښته پاته سي نه نوک، بلکې ټوله به هلاک سو. پس له مشورې یې وویل یا مباهله نه در سره کوو. وبېرېده. په دوی کې بیره او تردد دواړه موجود وه. تر اندازې زیات په چرت او فکر کې دي، نه پوهېږي چې څه وکړي. دوی په دغه حیرت او تردد کې دي چې هغه د دوی پاچا شرحبیل ورته وویل زما خبره واورئ، د دغه مشکل حل زما سره دی. قوم ویل څه نظر او فکر دې دی؟ شرحبیل ویل اسلام نه غواړو، موږ پر هغه خپل دین یو، مګر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم کرم، سخا، انصاف، عقل، حلم او عدل مو ټول ولیده، د هیڅ طرفه کموالی نه لري. نو زما نظر دا دی چې د ده څخه وغواړو چې زموږ په باره کې دی علیه الصلاة وسلام حکم وکړي. دی علیه الصلاة وسلام دې زموږ دپاره خوښ او اختیار کړي چې موږ بې له اسلامه باید څه وکړو. پر دغه رایه او نظر یې اتفاق سره وکړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په خپله فیصله خبر کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که زه اوس ستاسې دپاره یو شی اختیار کم، شاید ستاسې قوم هغه شی ستاسې سره ونه مني. شرحبیل ویل زه د قوم مشر او رئیس یم، زما خبره څوک نه را ردوي. هغه نورو ملګرو یې هم تصدیق وکړي چې هو دغسې ده، د ده امر چلیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې تاسې د اسلام څخه انکار وکړئ زه د جزیې حکم در باندې کوم. موږ مسلمانانو ته به جزیه راکوئ. دوی هم جزیه قبوله کړه، نو نجران د اسلام د حکم تابع سو او جزیه یې ورکول. خو بیا په وروسته کې کرار اسلام پکښې نشرېدی او ټول نجران مسلمان سو. دا و اسلام ته د نجران د خلقو د داخلېدو قصه وه. ورونو، فروه ابن عمر د روم په لشکر کې یو عربي قومندان و او د روم د طرفه د هغه لشکرو امیر او حاکم و چې وروم ته نږدې په عربي مځکو کې لکه معان او د هغه په شاوخوا کې پرتې وې. پس له هغه څخه چې فروه د مؤته په جنگ کې د مسلمانانو شجاعت او صداقت، همت او مړانه ولیده، مسلمان سو. او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو قاصد د دې دپاره ورولېږي چې د ده په اسلام یې خبر کړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې یوه غاتره په هدیه او سوغات کې هم ورولېږل. کم وخت چې د روم حاکمان د فروه په اسلام خبر سوه نو یې دی ونیوی او بندي کړي او بیا یې اختیار و ده ته پرېښاوه چې یا به د اسلام څخه اوړې مرتد کېږې به یا دې وژنو. خو فروه رضی الله تعالی عنه مرګ تر ردت خوښ کړي، نو یې په فلسطین کې د هغه اوبو سره چې عفرا ورته ویل کېده په دار کړي او سر یې ورپرې کړي. ورونو، تاسې و دغه خلقو ته وګورئ چې د اسلام دپاره تر ولایت او قومندانۍ تېرېده او مرګ یې قبلاوه. خو نن ورځ په مسلمانانو کې داسې کسان هم پیدا کېږي چې د یو څو ورځو موقتي چوکۍ یا کرسۍ دپاره تر اسلام تېرېږي او الهي ذلت اختیاروي. او بیا د حمیر څخه یوه ډله راغله او مسلمانان سوه. حمیر په یمن کې د یوه ځای نوم دی
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته یوه رساله ور ولیکل چې په هغه رساله کې یې و دوی ته د زکات احکام ورښولي او بیان کړي وه چې هغه رساله وساتل سوه او دغه ساتل سوې رساله چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د زکات پر احکامو مشتمله ده د علماو دپاره د زکات په باره کې هغه اساسي مرجع او منبع ده. د هجرت د نهم کال په آخره کې د بنو بجیله یوه ډله راغله چې مشر یې عبدالله ابن جریر البجلی رضی الله تعالی عنه. دغه عبدالله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه لوړو او نږدې اصحاب کرامو څخه دی. عبدالله ابن جریر رضی الله تعالی عنه په خپله روایت کوي او وایي زموږ ډله د جمعې د لمانځه پر وخت و مدینې منورې ته ورسېده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې د لمانځه خطبه ویل. څرنګه چې زموږ نیت د مسلمانېدو و اول مو غسل وکړي او بیا مسجد ته ورداخل سو. د مخه خطبه ویل کېده خو کم وخت چې موږ مسجد ته ورننوتو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساکت و او د مسجد ټول حاضر خلق و ما ته ګوري. زه چې د مسجد په دروازه ورننوتم ټولو خلقو مخان د دروازې و طرف ته را اړولې وه او ما ته یې کتل. د مسجد و هر طرف ته چې تېرېږم بیا هم خلق ما ته ګوري. زه په تعجب کې سوم چې دغه ټوله خلق ولې ما ته ګوري؟ خامخا یو شی شته. زه په مسجد کې ګرځم چې د ناستې دپاره ځای پیدا کم خو بیا هم ټول خلق ما ته ګوري. خیر ما د ناستې دپاره ځای پیدا کړی او کښېنستم خو خلق بیا هم ټوله و ما ته ګوري. خطبه بنده ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساکت دی. زه ډېر په تعجب کې یم. نو مې هغه د څنګ یا بغل د سړي څخه پوښتنه وکړه چې آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما په باره کې یو څه ویلي دي؟ هغه ویل هو. د مخه تر دې چې ته مسجد ته را داخل سې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته وویل اوس د دغه دروازې څخه د یمن د خلقو هغه ښه او بهتر سړی و تاسې ته را داخلیږي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قول په یمن کې تر ټولو خلقو هغه ښه او بهتر عبدالله ابن جریر البجلی رضی الله تعالی عنه دی. خیر ډله راغله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر لاس ایمان راوړي. عبدالله ابن جریر رضی الله تعالی عنه دغه حدیث روایتوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوس د دغه دروازې څخه و تاسې ته د اهل یمن هغه ښه او بهترین سړی را داخلیږي چې شکل یې د پاچا دی او په تقوا کې د بهترینو خلقو څخه دی. عبدالله ابن جریر رضی الله تعالی عنه د خپل ځان په باره کې وایي د کومه وخته څخه چې زه مسلمان سوم هیڅ وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ملاقات څخه نه منع کړی نه ځنډولی یم. یعنی هیڅ وخت داسې نه ده پیښه سوې چې ما دې د ملاقات اجازه غوښتې وي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې اجازه نه وي راکړې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دروازه همیشه ماته خلاصه وه او هیڅ داسې نه ده پیښه سوې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې زه لیدلی یم او تبسم دې نه وي راته کړی. تبسم د شونډانو و بېغږه خندا ته ویل کېږي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور د عبدالله ابن جریر رضی الله تعالی عنه درجه او مقام. عبدالله ابن جریر رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شکایت وکړي او ویل یا رسول الله زه یو عیب یا تکلیف لرم چې پر آس ځان نسم ټینګولی. هر وخت چې پر آس سپور سم رالویږم او په قد هم ډېر جګ و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا ورته وکړه او ویې فرمایل اللهم ثبته واجعله هادیا مهدیا. وایي پس له دغه ورځې څخه بیا د آسه څخه نه یم لوېدلی. دغه د عبدالله ابن جریر البجلی رضی الله تعالی عنه قصه د فقهي لحاظه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.